السلام علیکم مینوالو. د لوی اختر په مناسبت سره یو آزاد نظم ستاسو په خدمت کې پیش کوم. عنوان یې دی قرباني. زما د کور د دروازې په خوا کې د ګاونډیانو ماشومان لګیا وو. خپلو کې یو بل سره لوبې کوي. زه پرې راتېر شوم خپل کور ته راتلم. دې کې ناڅاپه مې څه واورېدلو. یو نازولي ګلالي شان ماشوم ما پسې رستو نه ماما آواز کړو. زه خپه نیولی شومه ودرېدمه. مخ مې ورتاو کړلو ور ومې کتل. دی رانږدې شولو په منډه منډه. زه یې د دواړو لاسو ونیولم. زما لمنې پورې ونښتلو. ما ته یې نیغ په برابره کتل. سترګې یې ډېرې د حسرت ډکې وې. بیا یې په لنډه لنډه ساه کې ووې: ای ماما ای ماما ماما ماما. تاسو غویی کور ته راوستی که نه؟ تاسو چې کله قرباني وکئ نو مونږ ته به غوښه راکوئ او که نه؟ ګوره ماما مونږ ته به ډېره راکئ، ځکه چې مونږ ته مو بابا نه راوړي. مونږ ته ابی هم غوښه نه پخوي چې زه او خور مې ترېنه غوښه غواړو. نو راته هر وخت یې همداسې وایي چې کله خلک قرباني وکړي نو مونږ کره هم به ډېره غوښه راوړي. چې زه او خور مې ترېنه غوښه غواړو نو راته هر وخت یې همداسې وایي چې کله خلک قرباني وکړي نو مونږ کره هم به ډېره غوښه راوړي. بیا به یې تاسو ته پخه کړمه زه، تاسو به ښه ډېر پرې ماړه کړمه زه. دی و په مخه بس همداسې لګیا، خو زه ګونګی غوندې شوم، چپ پاتې شوم. ما بس په چپه خوله کتلو ورته. بیخي د خولې نه مې څه نه راوتل، ځکه چې زه خو پخپله لاجوابه ومه. ما سره خپله هم د دې ګلالي د دې معصومه سوال جواب کله و.